أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يفسدين اذا ما وقع الله ذكر واقع شيمان وپیراوړی اوس وقد كنتم هذا شويتا سبي فريمان تادكون کې سورې نسوي کوم راشي معنا دا چې کله په دې باندې عذاب راولم او دا عذاب دې په سر باندې ودرېږي دوی به وایي چې موږ توبه الله یې پرون دې عذاب غوښتو نن توبه باسي قطن دانه منم اوس تاکید ثم قيل بويلش للذين انسانوا لرا ظلموا جزلم کړي دي ذوقوا عذاب الخلد وسګي عذاب دو ور همیشه عذاب وسکي هل تجاور سره جواب سوال دی خلکو چې الله عذاب ورکي دا ظلم نه دی الله دې سره ظلم نه دی دوی ظلم کړی دی نو یې سما سزا ورکړه دیګه ظلم دی دې ته ویلې شي هل تجاونا تاسو بدلنه شي درکې دی الا بما كنتم تکسبون مگر دا هغه څه چې کوم کار کړی تاسو همیشه د قران او سنت مقابله کړي همیشه مو نبی خپه کړی دی همیشه مو الله خپه کړی نبی صلی الله علیه وسلم څخه خپه کو حدیث کې راځي ګره ډیر تکاریم ما باندې وراله ورسات الله زجر ورکه په طلب د خبرتي دی وتعالى راشي ته وي مړه قیامت څه وخت دی یله کڅه تیار کړی دی یو غا صحابي دی د نبی صلی الله علیه وسلم قال لا ورته یا رسول الله قیامت څه وخت دی هغه ورته ویل اشنا څه تیار کړی دی و اچ ان شاء الله لیکن الله رسول صلی الله علیه وسلم دا مسوي پم دی باندې کامیابی وکړه الله وسم تیار کړی دی داخله تبوس کې استانا حق آیا ثابت دی هو العذاب قل ورته چې او ربي اسماء قسم فراب انه يقينا لحق دا ثابت دی وما انتم تاسو بموجزين شرط بچ کېدون کې د الله نه سوره تغابن سوا مریم کې برش زما عذاب الله حق عذاب دی ويات ساتي چې کله خوراغه هیڅ به الله نه شي بچ کېږي ورسا کی جواب د سوال دی خلکو ویلي وی اول به الله موږ معاف کی کما په نکړو الله له رشوت ورکو کرا سره زر براجمه کو مال براجمه کو الله له به ورکو الله دا ټول زما کو اسمان نو پر سو ضرورت کې شي او مال پیش کړي په بار د هغه نفس شای مشرک دی سره نه منم زو رشوت نه علم ولو ان لكل نفس الله يكثر شي د پار دار یو نفس ظلمت شرک کړي د ما فی الارض هغه څه چې بریزمه کې او به فدیه کې ورکی جرمانه کې ما تقبل الله دې سره به قبول نشي اول قدم رمان سره نه چې زما کو اسمانه دا ټول خلل رسول زرو شي کشیم به څو ورکینا الله کمال راکې زه به نه منم دی برابر کې مانته کار کې شای هاي دا مثبت کارو خدا اثر کې معنا د کاروالی کارب کې مانته ارمان کله شو ګور عذاب یې پټ بکی دا آزاد نه دی وقضي الله فیصله بوشي ما بین کې انصاف وهم لا يظلمون فدی بر سره الله ظلم نشي کېده ورسات کی دې جن شروع تریو آیه نمبر آیت پر څلورم باب اسه کې بدا جواب پاره د سوالی و 50 کې الله ترغیب ورکړي قران لا په څلور صفاتونو قران الله ډېر جامع کتاب دی اته 50 کې وایي هو خير مما يجمعون خلق الله ما لا جمع کوي زمکه را جمع کوي جدادونه تاسو قران دی الله د ټولې دنیا نه بهتر دی قل بفضل الله وبرحمته دی قران من الله خوشالي وکي نا 50 کې الله زجر ورکړي بالتحلیل والتحریم
داخله په دین کې الله د ځان حلال حرام جوړي ځان لګي دا حلال دا حرام مقننه دي سم شپیتم کې الله په تخفیف ورکی یو شپیته کې الله عقلی دلیل ذکر کې او مقصد نبی صلی الله علیه وسلم تسلی حاصل دا نه اے نبی ته ذکر قرآن لکه نه د قرآن شروع کې دا اول نه ولې اخره پورې ټول الله ایمان نظر کې نه ولې زری چارم دارش معمولی غو نه عمل لري دا ډیر اوچت عمل دی الله اجر درکو خپکیږي ملا دوش په دنه مرایت کې الله معاذ صالحین ذکر کوي پنځه شپته کې الله تسلی ورکړي نبی لا په دې طریقه چې څوک ستاره ملګرو پورې خان دي خپکیږي بنا شپږ شپته کې با عقلي دلیل ذکر کوي د پاره درته شرک فلارو په دې طریقه باندې چې زموږ کو اسمان نه اختیار الله سره دی نو انسانانو بندګیم چاله پکار ده وش پته کې بل عقلي دلیل آتش پته کې الله رټنه ورکی په نسبت د بچي الله لا نش پته کې تخویف او ایم نمبر آیت کې جواب د سوال شدي مالدار ولې دي سره دي نه د الله مخالفین دي جواب دار چې دی باندې دوګه کیګه ما یو وخت ورا خلق الله وراول انسان الله رب تمداري چلور پنځوس کې ویلي قیامت راغی سوال راغی قیامت به څوک راولي الله جواب کوي چې انسانانو قیامت زرا عالم کړه ځکه زه طاقت لرم څنګه طاقت لري الله جواب الا خبردار ان لله يقين خاص الله په اختیار کې ما فی السماوات اسری شبر دی ولان د اسمه کې خلقن ملقنا بيدن څو اوچ طاقت او خبردار ان وعد الله حق يقين الله وعد حق ولكن اكثرهم لا يعلمون اکثر خلق نه پويږي قیامت حق دی بالکل سره داخله پويږي نه اوس بل عقلي دلیل هو يحيي الله ژوند کول کوي او یمیت عمر کول ویلی ترجعون الله له بور وګر زول شي د پاره دي حساب کتاب د مرګ ژوند اختیار چا سره دی الله سره نو ارکر چاول تاسو الله پیدا کړی اے انسانانو د څاس کې معنی نصاره بدن ترکیب وکي دا الله په دې باندې قادر دی چې ورسم داړو کول را جوړ کی ترکیب هم کی ځان له مودري اوس ترغیب دی قران لا الله قران ډیر عجیب کتاب دی څلور صفاتونه پکې دي دې کتاب سره الله یمینه وکي د دې وجه سلف صالحین دا وایي عبد الله بن مسعود نه چا پوښتنه وکړه چې موږ معلومه کو څنګه چې الله موږ سره مینه شته او کنيشته خپل مینه قران سره وګوره کړه سلف دا مو چې کله انسان قران لکه نه مسواک ذریعہ استعمال کی وجدالا ودا شکل شروع کی نو ملائک راشه تندی باندې خپل کی به د خپل خلر اواله دې سړي د خپل سره یوځي کی دا چې څومره حروف وای هغه یو حق ترین مسواک ځکه استعمال کې ملائک ته تکلیف نشي الله دې الله نږدې خلک یې تاسو اوچت اولیاء حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې کله چې انسان قرآن لکینی بل طرف باندې کې شړې مجاهد دی کې شړې حج لاړ دی کې شړې تهجد کې دعاګانې کوي کې په عام اوقات کې باغی ټول عملونه کې قرآن ولا برخه ده دوم روچت کتاب دی کله حدیث کې دام راځي کوم جمعه کې چې قرآن بیانېږي یو خو دې مجلس باندې الله رحمانه سکینه ای دویم بری باندې الله رحمانه رحمت دریم دایو یو ملګری الله نه ملائکه جماعت کې دی یو کله چې دا مجلس اخر لور شي رسول الله فرمایي الله ملائکه له وی گواشه په دې معنی چې ټول انسانانو لما بخنه وکړه دا څومره اوچت مضمون دی څومره اوچت مجلس دی یا ایها الناس یا انسانانو قد جاءتكم یقینا راغله تاسو را دواز خبر استاسو درمنا وشفاء الله دې کې صحت دې رفا لما راغ مرزونو چې شنو کړي هدایت دې او رحمت دې للمؤمنین ایماندارو لرام ضرور شفاء دې ذکر کړو وشفاء هدایت او رحمت اول تخلید دویم تحلی څه مطلب
یو سړی چې کله جامع اغوند نو اول غسل وکي تخلی به دوه قسمه دا چې واقعي نه وي دویم چې واقعي اول د پرواز دویم د پاره شفا تحلی به دوه قسمه را یو د عقل سره تعلق لري هدن دویم چې ټول باندې خوشالي رحمت وصلی سوی چې کله قران لکه نستي او د دې اهل الله وګرځولې باس خوشالي وکي وای چې الحمدلله قل ما نوایا بفضل الله د الله وفضل د الله پر رحمت پس خوشاله شي په دې باندې خوشاله شي دلته عبارت ده فليفرحوا بذلك فليفرحوا بذلك داخله دي خوشاله شي الله خوشاله دي شي فضل مراد اسلام کتاب قران رحمت مراد سنت دي علم د قران او اهل د قران الله شکر قران لنا سوي دي ډیر خوشاله شي الحمدلله ورباني وای وجدادا هو خير دا قران غره دي مما يجمعون دا هغه څه چې داخله کې جمع کوي ځان لا څوک مال جمع کوي څوک یو څوک بل قران چې کینې سه الله په دې ټول شی نو باندې دا ډېر بهتر شی دی فرح سمعنا الاطمئنان الكلي وعدم المبالاة بالدنيا واهلها پورا اطمئنان دنیا او د په اهل باندې اس پروا نه ساتل دنیا به سیمړ دی باهل سي ورسا کې زجر به التحلیل والتحریم د دې حاصل لاري ډیر انسانان چې بری دین کې ځان حلال حرام جوړي الله دا څومره جرم کوي حلال او حرام د چا کار دی دا دی والله قل ما نوایا ارایتم اطلارا کما مالرا ما په وارد هغه څه کې انزل الله چلا نازل کړي لكم تاسو له من رزق کم خوراک فجعلتم بغیر زوی دین حرام او حلال نقول ورته یا الله امر کړي تاسو لا ام په معنا د بلې ام علی الله بلکې تاسو په الله باندې تفترون درو تړي دا خو الله نه حرام کړی سورہ انعام یو څه شپږ د شمارات نه الله به دې حال تشریح کړو ورسا کې تخویف ما کې معنا ده نافعه ګمان نه کوي الذين انسانان چې ګمان دي دا هغه چا چې تړي علی الله په الله باندې دروغه یوم القیامت په ورځ قیامت چې دوی سره الله وسی کې دي شي څه مطلب چې کم سړی په الله باندې دروغ تړي وي د ګمان دي چې قیامت کې به د سره سکی دي شي د صح حال ان الله یقین الله تعالی شرین لذو فضل علی الناس خاوند فضل له په خلکو لیکن خلق اکثر خلق لا یشکرون د الله توحید نه منی اکثر خلق الله نه منی ورسات کې عقلی دلیل او تفسیر د نبی صلی الله علیه وسلم دا عرب ته آلته ترغیب قرآن لا دلته وی شو ګور اے نبی ته چې کله قرآن ولې دای هر حال کې الله عزت اثرم د شپې چې قرآن ولې مزما در باندې خیال نظر د ورځې چې ولې د مازیګر چې ولې د ماسپکین چې ولې څه د خیال ته چې قرآن ولې الله عزت غافل نه ساده هر عمل هر حرف دا ځان سره الله جمع کوم قیامت کې به تعالی بدې درکوم دلته عبارت دار وما تكون مشغول تني مشغول في شان په یو کار کې وما تطلو تنل ولي منه الله رخوان من قران سبيان نتاسو عمل کوي من عمل عمل الا كنا عليكم شهودا مگر یو موږ تاسو حاضر اس پارټي چې تاسو مشغولېږئ په بری قران کې څه مقصد الله شکل قران ولي هر وخت شپه او ورځ نماز پکې مازیګر زما در باندې نظر دی زستا ار عمل نوٹ کوم دا عمل الله ځان سره ساتم قیامت کې به دې پنځ باندې چې بدې در کوم وس عام قانون ذکر کوي یا زبو کې معنا د غیب والی سورہ سوا کې مرش نه غیب کېږي استاد ربنا مثقال ذره په اندازه ذره په الارض جسمه کې نه برا ولا اصغر من ذلك نور کې نغت دینا
الا کتاب مبین ټول الله کتاب کار کړي دلته فی الارض مقدم کې په السما باندې سورہ سبا کې بالعکس کاری دلته مخکې اسمه کې حالات په نظر کې راوړو ال د ابتدایي کارو حاصل بدای چې کوم کار تاسو کوي الله زما در باندې علم دی زه تاسو ګورم نه صحیح کا چې پورا بدل درکم ورو ساعت کې اوس بشارت جواب سوال دا د الله اولیاء څوک دي الله قسمه دوستان تاسو پیژنئ نو اق انسانان شهر قران ملګری دي امام شافعی رحمه الله هم دا ویلي دي الا خبردار ان اولیاء الله یقینا د الله دوستانو لا خوف النبیر په دې معنی ولا هم یحزنون بغم کوي امام الشر المالکی لیکي ان اولیاء الا المتقون للمجانون ولا المجذوبون دا اولیاء غنی دي چې میدان کې ټوپونه وي دنګونه لري دا ډور لوی ولي ولاده یې لیوانین کمیش استلی پرتګی استلی ولنګي والی زیړ اود کمیش په تاریخ کې منځونه نه کړي و دا ډېر لوی ولي دي نه قران کې الله فرمایي تعریف یې ځکه الذين انسانان دي امنو چې ایمان راوړي وکانو یتقون ويریګ د الله نام ارڅو چې متقی د الله ولي دي ابن کثیر روانه کړی دا حدیث کې راځي اولیاء الله هغه انسانان چې د الله لپاره جوړي او د الله لپاره اورادي خازن لیکلي چې خپل ژبه الله په ذکر باندې آباد ساتي خاص کر الله رضا نشي کوي د فتنې رضا نه لړ کېږي هر کار دنه کې چې هغه له پمنډه باندې راځي کله چې الله د دین بیزتی کېږي د شغوسه کېږي لکه الله سماره او پړانګ عمل پټ کوي امام رازی وی اولیاء الله هغه ویل شي چې الله دشمنان تیریږي چې غاغوش شراله دشمن بټینګ مې کې اماجس او چې کله ستاب رې تک باندې دشمن نه یریږي په شته د الله ولی نه امنوا بالتوحید وكانوا يتقون من شيء ایریاو له سبحی سرا سي نتیجه را لهم البشرى لا يدل زيره في الحیات الدنيا په ژوند دنیوي کې او آخرت کې دې څه مطلب کو خوبونه بل الله يدل یاد کو خوبونه حدیث کې راځي قیامت نږدې کې خوبونه به داخله ګوري او ترالا کته نه ویني نو سره فارمه نور خلک ګوري یره خوب کې مولوی پلان دې کې ډرخه کوي لهم البشرى الله اسماء اولیاء غری چاول دوی رکه خوبونه ور نصیب کوم کني به دا بل چا خوبونه کې معرفي کو دا رقم سره لري دویم قول لري لهم البشرى الله القران ولا شکل مړکیږي ملائک ورته وي چې مرحبا په خیر را لای په خیر را لای جيري وي جيري دوی له اطمینان فی الحیات الدنیا په دې ژوند دنیوي کې او آخرت کې لا تبديل نشته بدلیدل کلمات الله د الله بشارت لرا ذالک هو الفوز العظیم دالو کامیابی دا پورا کامیابی الله وداله ورو ساعت کې تسلی د نبی لا په دې طریقه باندې کله به نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو پر دشمنانو ملنډي والی ابو جهل او د انور کافرانو رسول الله نبی یا محمد غواړو چې موږ تاسو سره کینو کومه خوا کې دا غریبانان خلک نه استه موږ شرمېږو په دې باندې چې موږ ګوردا شملو قولو والا اوچت لوی ملکان جرګماران دا عمار ناس ته صہیب ناس ته بلال ناس دي په خېټه ماړم دي دا بشارګان جامو کې پیوندونه دي موږ چې خپل جامو له ګورو دي جامو له ګوري سمږ له شرم راشي دی آیات کې الله ورمان رد کړي او نبی له تسلی کوي چې او نبی خیر دې ستاره ملګرو پورې کې داخله ملنډ کوي خپکه غما موږ تاسو هم دا تسلی ده خپه دې کې تعالی قولهم ویناد دې انت باندې خو حسن راتلو نو معنا کار باندې پرې دي چې مړه داخله سما پرې ملګرو اعتراضونه کوي بس کار باندې کار جاری ساته
فهم د دوی دا تکلیف او ضرر درکول تعالی هیڅ ضرر نشي درکوي ان العزه لله جميعا يقينا عزت ول الله سره دی او هو السميع العليم الله اوري پوهره ورسا چې عقلي دلیل د شرک د پاره رب تمدار مخ یو له الله بیان شول دلته وی چې دای توفیر ګوره په طریقې د ولایت نه په اولوهیت ولی نه ګوره الہ نه جوړای باز خلک چې ولی وګوري دا نه د الہ تم ساتي چې دا مال بچی مرا کې دا بمرا کې دا نه ولی به منی په مرتبه ولی کې الله په منی په مرتبه اولوهیت کې الله دی ولی دی موږ د الله حق ولی لورکو بچیم تی غواړو د مرز باندې کې کوالم ته غواړو عزت هم تی غواړو الله خبردار ان لله يقينا الله لا غسل في السماوات ومن في الارض كم چې بر دي او کم چې لاندې بل ارسه دیږي اشاره ده را پنځه پنځه څه ورته شنو ویلي چې ان لله ما في السماوات وما في الارض الته ویلي ما دلته ویلي من في السماوات دلیل په دې باندې دا اولیاء شری دا ګوره د الله مخلوق دی دا د الله شریکان نه دي ملائک دې کان بیا دې کمړي دې کو ژوند دي دا په خپل الله له محتاج دي نشو څوک الله له محتاج سره خیال دی موږ د الله حق دل ورکولې شو نه وما يتبيك وذ قول دي یو قول لار شامه استفهاميه نافيه به به کې دوه ترکیب لري چې کله معنا پیښ معنا بدای تابعداري نه کوي الذين انسانان چې دور تر مدد شوي شوا د الله نو شریکان څه دلیل هیڅ دلیل تین غواړي وکړ دا چې دین الله دلیل غوښتلې وي دویم تابعداري نه کوي الذين انسانان چې دور تر مدد شوي شوا د الله نو شریکانو ان يتبعون الا سنن الاخره تابعداري نه کوي مگر د ګمان او نه دي مگر اٹکل کوي ځون عقایدو کې اٹکل اعمالو کې ځون د مليانو کار اٹکل د عوامو دا حصر ولې حصر خو یو کې دلته دوه شي نه راوړل اشاره ده دیلا اول حصر راغله په بار د اتباع کې دویم په اقوالو کې اوس بل عقلی دلیل د شپې د شپه تاسو د آرام د پارچا پیدا کړی دا د ورځې الله د قانون لرازي د انقلابات شکل الله کړی دی نو انسانانو اطاعت او بندګی اوم د چاوشي د یو الله ستا معبود چې د شپه پیدا کړی آیا ورځ پیدا کولې شي نه هو الذي الله ذات کم ذات دی جعل لكم چې پیدا کړی تاسو د پاره شپه تورا د تسکن فيه چارا حاصل کې پای کې دوبګي سغب شپ شروع کی یا به کار شروع کی والنهار او د ورځې پیدا کړی رڼا د لپاره چې رزق پکې وغواړي ان فی ذلک یقین دی کې نخری لقوم ناقوم لا يسمعون شاوریم تاسو ورستوري سپګمې دا د ورځې نور دی رڼا دا د شپې تیار دا یو کې مال ګټلې بلکې آرام کول نه ورسا کې زجر دې په طلب دولت الله نه دوی ویل پلانې د الله نه سہولې راکړي الله برخه ور کړی حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چا چې ویل پلانې د الله نه سہولې او بچي لري وې دې شړي الله له کنزل کړه معنا د ایمان نخلاص شو څومره خطرناک خبره ده دې ملک بالکل داخله دي ګناه سره آشنا نه دي یې زرار سره عرب تمداري مخکې ویل چې داخل شرک کوي دلته علت ذکر کوي قالوا اتخذ الله ولدا دي خلق ویل دي چې نیولې دی الله بچي یقیني بچي نه حکمي عزير د الله بچي دی چا عيسى د الله بچي دی حدیث کې راځي مشکات کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی فرمایلی دی چې آدم علیه السلام بچی مال کنزلم کوي زما تکذیبم کوي اڅنګه زم قیامت راځي دوی قیامت نشته دا الله تکذیب دی
زم ما بچی نشته زمانہ زولې نشتا دوی پلان د الله نه زولې دي رسول الله فرمایي چې د الله له کنزل دا څو چې الله له کنزل کې د ایمان نه خلاصي دا تاسو الله وسوي وسو طریقې ذکر کی چې الله پاک دی نسبت د بچي الله رسول صفات سورې یوسف سورې کاف سورې مریم سورې انبیاء نه په دولت چې زما بچي نشته سورې العام سورې نساء سورې جن سورې زمر سورې فرقان سورې مریم سورې بنی اسرائیل سورې زخرف سورې مؤمنون کله لفظ ابن الله راوړي دای تعبیر کوي سورې توبه سورې انعام سورې مائده کله د بناتو نسبت الله لکه چې ملائک د الله لري نه دي الله ر پیرو نو وعده کړی دی سورې انعام سورې نحل سورې صافات سورې نور کله وی عزیر د الله بچی دی کله وی عیسی دی آیتونه کې الله پیرو کې سبحان الله د هر قسم نقصان نه پاک دی بچی خو هغه چاله په کار دی چې کمزوري دویم دلیل هو الغنی الله تعالی به پروا دی هغه چا پروا نه لري کوم ټول شي دی او ک الله له زیاتواله نشي کېږي کوم د الله مخالفت او نقصان نشي کېږي دریم دلیل لو ما فی السماوات و ما فی الارض د الله په اختیار کې هغه څه شي بر دی اولاد دی سمو خیال دی چې دومره اوچت طاقت یو څوک لري چې زمکو اسمان نه هغه په اختیار کې آیا کمزوري بچی نه هغه ضرورت شته سره نشته وسلورم دلیل ان عندكم نش استاوسرا من سلطان سدلیل بهذا فدیمانی تا چې ویلې دي چې عیسی د الله بچی دی عزیر د الله بچی دی ملائک د الله لوري نه الله دې غز د میدان دلیل راوړه دلیل سره صرف ابي دا یاره بیا ابي ورسې کې شي کولې د شپې منګلا بابا به شي ویلي چې د پلاني شړې په دې نغري کې یو کال لوسم ور بلو اپ دیوال باندې سور شو اشاره کته وکي دا خو سره ابي دا بابا دین نه دی دا د الله دین دی الله دلیل راوړي اخر بو یاره خلک د شي وینو ولکه منګم پویګو اتقولون ايدو داخل کوي على الله تاسو یې په الله باندې هغه شی له منشا وای کنه دا پلانې چل غزيره چل څه معنا سروي کو وی چلوي غزې وګدواله چلوي غزا حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي آدم علیہ السلام شو دیش غزا ودا بچي به واړه واړه کیږي نو رسول الله فرمایي سروي دیش غزا آدم علیہ السلام دې دی وای نه رسول الله خطا شوی دی مونږ وایو چې د چلوي غزري به څنګه ودا چلوي غزا چلوي کړه دا قات شوی دی کله دې شي وی د سرنو جګړه کوله چا به د شي ویل شهر لندورا سر دي نشته ته سخت جګړه کوي چې غوسه شو توري تاجکستان کې وګړو ډالې وسمې هندستان کې ډیلی کې پروت دي تمره خالص دروغ الله دا ټول بکواس دی اسی واستخويف قل ما نوایا ان الذين يخننا كسان چې تړي په الله باندې دروغ لا يفلحون نشي بچ کېږي د الله عذابنا د مشرکین به چیرته بچ نشي دا گیر دي ورسره کې جواب سوال بعض مشرکین د الله ډیر مالدار پیدا کړی دا ولي الله په دې دوکه نشي د استدراج دی چې په دې ګناه کې سم د شعور دنه نشي او دا حقیقت مې بعض مشرکین څومره مالدار دي ګاډي شتا ملکونه شتا ارسو متاع سمنا لهم متاع ذل مزيري په دنیا په دنیا کې ثم الينا بمن لمرجهم د دیوا فشرا به بوسکم په دې من العذاب الشديد سخذاب بما كانوا يكفرون په سبب دې چې کفر کړي همیشه پرې دې مې الله وی چرتا